السلام علیکم درنو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته د ویښتانو د تویدلو لاملونه ښیم. درنو دوستانو، د ویښتانو د تویدلو خو ډیر سببونه او لاملونه دي، خو په دې ویډیو کې درته ځینې مهم لاملونه په ګوته کوم. نو ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ چینل مو که نوي سبسکرایب کړئ دا هم درسره سبسکرایب کړئ. د وینې کموالی او په وجود کې د اوسپنې کمی هم ستاسو د ویښتانو د تویدو باعث ګرځي. د ځینو درملو خوړل چې حساسیت ورسره پیدا کیږي، له حده زیات د ویښتانو کشول او یا یې په غلطه طریقه سره ږمنځ کول، له حده زیات د سر د پوستکي غوړوالی او یا د ویښتانو زیات غوړول، سټریس، فشار او رواني ناروغۍ یا هم ډیر زیات عصبي فکرونه او تشویشونه، په ځینو خاصو موسمونو کې د ویښتانو زیات تویدل، تر ولادت 3 میاشتې وروسته د ویښتانو تویدل چې دا یو طبیعي ډول دی د ویښتانو د تویدو، د ویښتانو ته نه پاملرنه او په ټوله کې د روغتیایي اصولو نه مراعاتول، د ویښتانو د تویدو د مخنیوي ځینې درمل هم د دې باعث ګرځي چې په لومړیو کې ویښتان توی کړي. درنو دوستانو، دا د ویښتانو د تویدو ځینې مهم لاملونه وو. دا چې ډیر زیات شمیر نور لاملونه هم لري، هغه په راتلونکو ویډیوګانو کې درته چمتو کړو او د بیا جوړولو لارې چارې هم درته ښایو. نو زموږ سره اوسئ.